د اسلام پالو د ناکامیدو تر ټولو مهم لامل دا و چې د دوی ټوله تکیه د افرادو په ځانګړي توګه د مشرانو په تقوا وه. اسلام پال د مسلمان او اسلامي ترمنځ توپیر کوي، یعنی یوازې مسلمان اوسېدل کافي نه دي. اسلام پال غواړي چې اسلامي ټولنه د متقي او مؤمنو مشرانو له لارې جوړه کړي، نه د شفافو او مؤثرو بنسټونو له لارې. دودیز علما یا ملایان په ټولنه او سیاست کې مطرح بلل کېدل. اسلام پال په دریو برخو کې لا دودیزو ملایانو څخه توپیر لري. سلام او جوړ په خیر. نن د یو بل ډیر مهم کتاب سره ستاسو په خدمت کې یم، د سیاسي اسلام ماته یا دی فیلر اف پولیټیکل اسلام. دا کتاب د فرانسې نومیالي لیکوال الیور رای لیکلی چې په 1992 میلادي کال کې خپور شو. که څه هم دغه کتاب په فرانسوي ژبه لیکل شوی، خو د کتاب د منځپانګې د اهمیت له مخې ښاغلي زبیر شفیقي پښتو ته او همداشان د دري په شمول ډیرو نورو نړیوالو ژبو ته ژباړل شوی. دا چې کتاب له فرانسوي انګلیسي ته ژباړل شوی، د کتاب ژبه تر یوې اندازې سخته او مشکله ده، خو د منځپانګې له مخې یو غني کتاب دی. که څه هم کتاب یوازې افغانستان نه رانغاړي، خو رای په 1980 کلونو کې افغانستان ته سفر کړی او د افغانستان د ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي مسایلو سره ښه اشنا دی. د سیاسي اسلام په اړه د رای نظریات په لویدیځه نړۍ کې د اسلامي ډلو لخوا د ترسره شوو بریدونو له امله له مخالفت سره مخ شوي دي. تر ټولو مهم منتقد فرانسوي لیکوال ګیلیس کپل دی. د دواړو ترمنځ اساسي اختلاف د اسلامي تروریزم د سرچینو په اړه دی. کپل د تروریزم سرچینه خپل اسلام ګڼي، خو رای بیا دا یوازې ټولنیزه پدیده بولي او د بې عدالتۍ، ټولنیزو فکټورونو او سیاسي شرایطو له امله رامنځته کیږي. همداراز رای د فرانسې د حکومت د سختدریزو پالیسیو په اړه په تیره بیا د حجاب ممنوعیت منتقد هم پاتې شوی او استدلال یې کړی دی چې دا ډول اقدامات به د افراطیت د لا پراخېدو سبب شي. د کتاب د عنوان په اړه لیکوال د کتاب پیل په دې کوي چې دا کتاب په عموم کې نه د اسلام په اړه دی او نه هم په اسلامي فرهنګ کې د سیاست د ځای په اړه دی، بلکې دا د هغه مؤثرو اسلامي خوځښتونو یا اسلام پالو په اړه دی چې په 20مه پیړۍ کې راڅرګند شو او اسلام ته د یوې سیاسي نظریې په توګه ګوري. د اسلام پالو غورځنګ په 1913 لسیزه کې په مصر کې د حسن البنا لخوا د اخوان المسلمین تنظیم پر رامنځته کېدو سره پیل شو. وروسته په هند کې د ابوالعلي مودودي لخوا د جمعیت اسلامي پر رامنځته کېدو سره نور هم قوي شو. دواړه ګوندونه او بنسټ ایښودونکي د افغانستان او نورې اسلامي نړۍ د اسلام پالو ګوندونو او شخصیتونو لپاره مهمې نمونې وي. اسلام پال په عموم کې د مدرسو په ځای د عصري زده کړو ساختنان دي، لکه ښوونکي، انجنیران، ژورنالستان او داسې نور. د رای په ان دوی اسلام ته د یوې سیاسي ایډیالوژي په سترګه ګوري چې د مؤثر دولت او ټولنې د اداره کېدو قابلیت او همدارنګه د لویدیځو نظریو لکه سوسیالیزم، کمونیزم او کیپیټالیزم ښه بدیل وړاندې کولی شي. د اسلام پالو د کامیابیدو یو مهم لامل د رای په نظر په 1980 کلونو کې د سیکولر، نیشنلیست او مارکسیست لرونکو نظریو او ګروپونو د نفوذ کمیدلو. د مثال په توګه په 1960 میلادي کال کې د اسرائیلو په وړاندې د منځني ختیځ د اسلامي هیوادونو ماتې د عرب نشنلیزم منل شوې نظریه له سوال سره مخامخ کړه. په دې توګه اسلام پال د یو ښه بدیل په توګه راڅرګند شول. رای د منل شوي نظر په خلاف استدلال کوي چې اسلام د ماډرنیزم په وړاندې د یو عکس العمل په توګه نه دی رامنځته شوی، بلکې دوی په خپله د ماډرنیزم له بد نه راټوکېدلي دي. اسلام پالو له ماډرنو او عصري وسایلو او جوړښتونو څخه استفاده وکړه. دوی ګوندونه جوړ کړل، د رسنیو، ماډرن بیروکراسۍ او ټکنالوژۍ څخه په خپلو سیاسي فعالیتونو کې استفاده وکړه. له اسلام پالو څخه مخکې دودیز علما یا ملایان په ټولنه او سیاست کې مطرح بلل کېدل. د رای په ان اسلام پال په دریو برخو کې له دودیزو ملایانو څخه توپیر لري: سیاسي انقلاب، شریعت او د ښځو مسله. اسلام پال باور لري چې د ټولنې اصلاح یوازې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو له لارې ممکنه ده او د دې لپاره باید له مسجد څخه بهر راوځو او سیاسي قدرت په خپل لاس کې واخلو. دوی دا کافي نه بلله چې ټولنه دې یوازې د مسلمانو افرادو جوړوي، بلکې ټینګار کوي چې د ټولنې بنسټ باید
شریعت وي. اسلام پال د مسلمان او اسلامي ترمنځ توپیر کوي، یعنی یوازې مسلمان اوسېدل کافي نه دي بلکې ټولنه باید د اسلامي ارزښتونو او قوانینو په بنسټ تنظیم شي. همداراز اسلام پال د دودیزو ملایانو په پرتله د ښځو په اړه بدل لیدلوری لري. دوی ښځې د وسیلې په توګه نه بلکې انساني کرامت لرونکې موجود ګڼي او د ټولنې په پرمختګ کې رول مهم ګڼي. اسلام پالو په خپل ګوندونو کې ښځو ته ونډه ورکړې وه، لکه د اخوان المسلمین د ښځو څانګه، اخوات المسلمین او د حزب اسلامي د ښځو څانګه چې د خویندو په نوم یادېده. د رای په نظر د اسلام پالو د ناکامېدو تر ټولو مهم لامل دا و چې د دوی ټوله تکیه د افرادو په ځانګړي توګه د مشرانو په تقوا وه. اسلام پالو هڅه وکړه چې اسلامي ټولنه د متقي او مؤمنو مشرانو له لارې جوړه کړي، نه د شفافو او مؤثرو بنسټونو له لارې. د دوی دا هڅې د یو مؤثر سیاسي نظام د رامنځته کېدو پر ځای د مشرانو د شخصیت جوړونې لامل شوې. د اسلام پالو لپاره دولت یوازې یوه نمایشي بڼه لري او د دولت درې ګونې قواوې لکه مقننه قوه، اجرایه قوه او قضاییه قوه په عملي توګه هیڅ خپلواک ځای نه لري. همداراز کله چې اسلام پال واک ته ورسېدل دوی ونه شو کولی چې له دودیزو ټولنیزو جوړښتونو لکه مذهبي، قومي او قبیلوي جوړښتونو څخه ځان خلاص کړي. رای استدلال کوي چې د وخت په تیریدو سره اسلامي حرکتونو خپل فکر له خپلې ایډیالوژۍ څخه د هویت سیاستونو ایډنټیټي پالیټکس ته واړوه. د افغانستان او سودان د 1980 او 90 کلونو کورنۍ جګړې ښه بیلګې دي. دا د سیاسي اسلام ماته کتاب لنډیز د بل ښه کتاب د لنډیز او خلاصې راوړلو مو په لوی سختن تعالی سپارم. ښاد او آباد اوسئ.